د جګړې ګرم ډګر او د سولې پیکه کیدونکې هڅې د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو توندې نیوکې وکړې چې دغه ډله د سولې پر ځای غواړي چې د جګړې او زور له لارې ځان واک ته ورسوي. خو نوموړي په خبره د طالبانو دغه دریځ د افغانستان ستونزه نشي حلولی، بلکې د جګړې او وینې تویدنې دوام ته به لار پرانیزي. هدف این گروه کسب انحصاری قدرت از راه جنگ و زور است و به هیچ نوع راه حل مسالمت آمیز سیاسی و یا مشارکت عادلانه همه جوانب در قدرت سیاسی باورمند نیست. دانش په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د کونډي ولایت ته د طالبانو د ارشاد او دعوت کمیسیون د مشر امیر خان متقی وروستی سفر هم تایید کړ او زیاته یې کړه چې دغه طالب مشر هلته شیعه میشتو وګړو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو نظام به ټول شموله وي او ټول افغانان به پکې ځانونه وګوري. خو نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو له نظام څخه هیڅوک ښې خاطرې نه لري او افغانان باید د دغه ډلې پر تبلیغاتو تیر نوځي. این تبلیغات پوچ برای کسانی ممکن است مؤثر باشد که گذشته سیاه طالبان را ندیده باشد. بلخوا د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم د دې شورا د رهبرۍ په ناسته کې وویل چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له فرصت څخه په استفادې جګړې شدیدې کړي او مذاکراتي پلاوی هم د مختلفو بهانو پر بنسټ د سولې خبرو د ځنډ لامل شوی چې په دې سره د سولې پر روانې پروسې خلک بی‌باوره شوي دي. متاسفانه طالبان بسیار وقت کشی کردن در طی این ماه‌ها و یک تشویش پیش مردم افغانستان بود که اینا نیت و اراده برای رسیدن به صلح دارن یا ندارن و تشویش‌ها روز به روز بیشتر شده میره. نوموړي دغه رازیاته کړه چې د سولې په پروسه کې له روان بنبست څخه د وتلو او د خبرو د چټکتیا په موخه د قطر او ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر مسئلې هم خبرې روانې دي. خو په خبره یې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی له اوږدې مودې راهیسې په دوحه کې د سولې خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. مسئله میانجیگری قطر و سازمان ملل مطرح است که اگر بتواند این مسئله سبب تسریع روند گفتگوها شود، اما هیئت ما هیچ کوتاهی در ابراز نیت خود به ای که صلح میخواهند انجام نداده. خو طالبانو بیا د سولې د روانو خبرو د ځنډ پړه پر افغان حکومت اچولې ده. د دې ډلې د قطر دفتر ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې پر روانې پروسې باور نه لري او ان تر اوسه یې مذاکراتي ټیم هم نه دی بشپړ شوی.